ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مسلمانانو ورونو، زمونږ استاد سره داسې بیاناتو هغه کسان مونږ او تاسو ذکر کول چې الله جل جلاله مونږ ته صریحي امر کړی دی دا سره د احسان کول. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هغه مخلوقات چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په هغې باندې امر کړی دی د احسان، هغه مور او پلار دي، هغه زموږ خپلوان دي او هغه یتیمانان. د دې بیان وشو. نن زمونږ موضوع بغیر د تمهید نه دا ده احسان کول د فقراء او مساکینو سره. الله جل جلاله مساکین ذکر کړي دي. تاسو ته دا مشهوره قاعده معلومه ده، فقراء او مساکین لفظ چې په قرآن کریم کې یا په سنت کې جدا جدا ذکر شي نو به د دې دواړو معنا یو وي. نو فقراء محتاجه، مساکین هم محتاجه. فقراء ویلې کېږي، مساکین ویلې کېږي، خواران غریبان هم هغو ته ویلې کېږي. الله جل جلاله موږ او تاسو ته په ښایسته دین کې چې هغه دین اسلام دی امر کړی دی چې د فقراء او مساکینو سره احسان وکړي. به د هر چا احسان داغو د شان مناسبی. فقراء و مساکین بے وسه دي، د خوراک انتظامی نه، د څښاک انتظامی نه، د یخنۍ او د ګرمۍ انتظامی نه، د جامې او د کپړې انتظامی نه. دا ټول انتظامات هغو دپاره برابرول دا جو بعینه د فقراء و مساکینو سره احسان دی. د انسان روغ عقل د دې تقاضا کوي چې په معاشره کې یو سړی مالدار دی، بل سړی فقیر دی، خوار دی، باید دا مالدار خلک د دې فقراء او مساکینو سره لاس واړوي، تعاون دې ورسره وکړي. پېښه دا ده شریعت اسلامي هم د دې سالم عقل پته کې راغی. الله جل جلاله موږ ته وایي وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساکین. د مساکینو سره خیر ښېګړه احسان وکړي. مسلمانانو ورونو، که یو سړی مالدار دی دا د الله د امتحان د ابتلا لاندې دی. که یو سړی فقیر او مسکین دی دا هم د الله جل جلاله د ابتلا او د امتحان لاره دی. مالدار د دې ابتلا لاندې دی
چې آیا دا مال د الله په لار کې لګي او کنه لګي. فقیر او مسکین هم د الله جل جلاله د ابتلا د امتحان لاندې دي چې دا خپل فقر او مسکنت باندې صبر کوي او کنه کوي. نو هر انسان په دې دنیا کې د الله جل جلاله د امتحان او د ابتلاءاتو لاندې دي. به شریعت اسلامی منګ او تاسو لډیر زیات ترغیب راکړي دي چې د فقراو سره احسان وکړي، دا غي سره خیر ښېګړه وکړي، هغه له خوراک ورکړي، هغه له جامه ورکړي، هغه له اسکاک ورکړي. د ټول شریعت اسلامی د اجرونو او ثوابونو مطلب دا چې تاسو له الله جل جلاله وي زبد دې په عوض کې اجرونه او ثوابونه او جنتونه درکړه. به سخا کول په دې کې و اعلی مرتبه ده چې هغه ته ایثار ویل کېږي، بلکې واځي د سینه چې تاسو یو شی زیاته دي هغه بخوار غریب له ورکه نه، هغه شی بم ورکه. زمونږ استاد د امت خصوصیت دا دی چې ته هغه ته محتاج ته به راخلی خوار او غریب له ورکه. دې ته ویل کېږي ایثار علی النفس، په ځان باندې بل مسلمان ورکول. په دې سخا کې مراتب دي دا د سخا اعلی مرتبه د سخا ایثار دی. ایثار دې ته ویل کېږي هغه چیز د الله په لار کې بل ته ورکول چې ته هغه ته خپل خه محتاج ضرورت دی خو بل مسلمان په ځان باندې ورکي. دې ته ایثار ویل کېږي. دارنګه په بخل کې درجات دي په دې باندې بخل هغه ادنا بخل قبیح او بدترین بخل دا دی چې هغه ته شح ویل کېږي چې سړی په خپل ځان باندې بخیلی. دا خلک په دې دنیا کې شته، په یو ځای کې برواني پیسې به ورسي، خوراک ته به ضرورتي خوراک بنه کوي، اسکاک ته به ضرورتي اسکاک بنه کوي، جامې ته به ضرورتي جامه بزان لنه کوي. ډېر خلک به داسې وي چې خپل علاج تداوي ته به ضرورتي د ځان لپاره به علاج هم نه کوي. دغه بدترینه او ډېره ادنا درجات د بخل ده چې هغې ته شح ویلی کېږي، په خپل ځان باندې بخل. او د سخا اعلی درجه چې د ایثار ځان ته د ضرورت دی خو بل لی ورکوي. د دې امت اسلامي په پخوانو کتابونو کې ګورئ دا صفت راغلی چې په دې امت کې ایثار دی. وجه د هغې دا ده په دې امت کې به نبوي اخلاقي زمونږ او ستاسې په سردار د دواړو جهانونو کې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی په هغه کې ایثار و. ځان له به محتاجو خو بل به په ځان باندې غوره کوو. په دې امت چې د هغه په اخلاقو پسې روان او د هغه په قدم باندې روان نو په دې امت کې به ایثاري ځان له به محتاجي خو بل به په ځان باندې غوره کوي. یو روایت کې راځي موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړ چې یا الله دا اخرنی پیغمبر دی، سردار د ټولو پیغمبرانو دی او د دې امت د ټولو امتونو سردار دی. د دې هغه درجه او مرتبه ما تراوخه چې ستاسو له څونه مرتبه ده. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته ویل چې موسی علیه السلام ته به د دې طاقت ونه لري، نهایت زیات بوته وپسخېږي. ویل یا الله زه طاقت لرم د دې نبوت د دې امت او د دې پیغمبر درجه ما تراوخه و. الله جل جلاله ورته د محمد صلی الله علیه وسلم او زمونږ د امت درجه ورخودله، نهایت زیات وته وپسخېده. ویل یا الله دا درجه د پیغمبر لا ولی ورکړی دا او دا د امت لا په څه باندې ورکړی دا. الله جل جلاله ته فرمایله وی بصفه اختصصته من بينهم الا وهو الايثار. دی له چې ما دا درجه ورکړی دا د پیغمبر لره دی امت لره چې ما دا درجه ورکړی دا په دې کې یو خوی دی یو خصلت دی چې هغه ته ایثار ویل کېږي. ځان ایثار معنا ما کلی بار به ته معنا نه کوم، ځان له یو څیز ته محتاج خو نه دا به زه بل له ورکما. اوس د دې خبرې نه دا ټوله خطبه زموږ په دې باندې بنای زه به تاسو ته دا ثابتوم چې دا درجه الله جل جلاله له ورکړې و دي امت لا په پخوانو سلفو کې او په نبی صلی الله علیه وسلم د دې ظاهر او امثال. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي صحیح حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم لا یو ورځ اوس دې ایثار ته وګوره لس اتیا زره دینار یا درهم راوړل شو. 90 زره نبی صلی الله علیه وسلم یو کوزکی باندې خواره کړل او ټول محتاج راوغتل ویل راشه خلکو وړي ټول خلکو وی وړلي د نبی صلی الله علیه وسلم سره پاتې نشولي. عائشہ رضی الله تعالی عنها چې منګه د غشبا نار تیر کړل. نو دا ایثار دی کنه 90 زره دینار او درهم دی د نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه وزي او هغه د محتاجین فقرا او مساکین وړي خو په خپل د نبی صلی الله علیه وسلم
ځان له شپه کوي ناره دې شپه کوي نو دې ته ویل کېږي ایثار ولې داسې درجه او مرتبه به ولا الله جل جلاله نه ورکوي چې نور پیغمبران هغه د دې درجې ته د دې امت درجې ته پسخېږي ورته کړېږي د صحیح البخاري او روایت دی د امام بخاري څخه دا واقع دی خو امام بخاري دی بل څه د پاره راوړی هغه استنباط امام بخاري تم تاسو ته وایم یوې زنانه وړي رسې ته خواري کړې وه نبی صلی الله علیه وسلم له یو څادر جوړ کړی دا څادر وګوره دا کپړې زموږ په دې زمانه کې داسې بې قیمته څیز دی دا به پخوا په لاسو جوړېدلې او د وړو نه به جوړېدلې ډېر قیمتي څیز به جوړه او دارنګې څادر او ټوپۍ او جرابې دا یو ډېر قیمتي څیز به ځکه د وړۍ نه به جوړېدلې په لاس باندې ډېره غټه خواري به کېدله په دې باندې نو زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم له څادر جوړ کړی دی روایت کې راځي د څادر داسې شملې وي او ډېر زیات ښایسته ډولې څادر و چې نبی صلی الله علیه وسلم له کله راوړ نبی علیه السلام ته ډېر زیات خوشاله شو چې دا خو ډېره غټه خواري کړې ده الله دې ولا اجر ورکړي په ځان یې کړ په دې کې یو صحابي راغی ایسته پسې ونښت ویل ای د الله رسول الله بخاري حدیث ویل دا مال راکړه نبی صلی الله علیه وسلم ولا ایسته ورکړه ویل دا ته واخله چې کله هغه صحابي ځان له شو دا نور پرې راټول شول هغه ډېر زیات وراټه چې دا دې ښه ونه کړله ځکه تا ته ښه پته ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د چا سوال نه رد کوي هغې له چې کله زنانه راوړ نبي علیه الصلاة والسلام ورته یو محتاج و بل د نبي علیه السلام ډېر زیات خوښ شو او تا ورته ویل چې مال یې راکړه نو هغه خامخا ایسته تاله درکړه ځکه هغه کې خو نه وه لا پکې نه وه چې نه دا نه درکړو هغه صحابي ویل چې ما ته ښه پته ده چې نبي علیه السلام ورته محتاج و د هغه خوښ و خو دا کې ما دې له واغستې ده چې زه دا ځان له ساتمه چې کله مړ شولم ما به خلک په دې کې خښکي ځان له کفن جوړوم دا روایت امام بخاري د دې دپاره راوړی چې یو سړی په ژوندینې باندې د ځان دپاره د کفن تیاری شي کولی کپړه شي ساتلی چې دا به زما کفني نو بیا صحابه کرام وویل چې زه خیر په دې نه دې دا کار کړی دی جوخه ده که نه دا ښه کار ونه کړ نو د نبي صلی الله علیه وسلم دومره ایثار اعلی مرتبه د ایثار داسې راشئ زمونږ او ستاسې دې امت ته وګورئ چې دا امت اسلامي دی خاص کر زمونږ صحابه کرام زمونږ او ستاسې د دین مشران په هغو کې دا ایثار او د هغې صفت د صحیحین په یو روایت کې راځي بخاري مسلم روایت دی بلکې په ټولو کتابونو د احادیثو کې دا شته دا روایت تاسې بار بار اورېدلی دی خو هسې د یاداشت دپاره یې واورئ چې زموږ ایمانونه په دې باندې تازه شي نبي صلی الله علیه وسلم له یو میلمه راغی خوراک ورسره نه و یو انصاري ته ویل د مدینې اوسېدونکي ته ویل دا میلمه د ځان سره بوزه کور ته په دې باندې خوراک وکړه ډېره د تعجب خبره ده ګورئ دا هغه خبره ده چې الله هم د دې نه تعجب کړی دی صحابي بوت انصاري خپل کور ته خپلې بیبي ته ویه چې ما ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمه راوستلی دی څه شی شته په کور کې که نه ویل څه معمولي خوراک دی چې د یو کس نیم به کېږي نو ویل داسې طریقه وکړه چې لږ خوراک دی ماشومان د وخته اوده که دوه درې ماشومان یې مو په کور کې او ما دا میلمه به کینو خوراک به کوو چې کله تا خوراک تیار کړ نو ته به راشي په دې ډیوه کې به ګوتې ویراوې چې ګنیزي جوړومه په دې کې به ایسته مړه کې تیاره به شي نو خوراک به دې راوړی هغه به یې خوري او زه به اوس هسې ناست یم نو هغه به پرې موړ شي دا کار یې وکړ صحابي چې دا کار وکړ په دې ټیم کې الله جل جلاله د دې ټولې واقعي وحي نبي صلی الله علیه وسلم ته وکړله صحابي چې سار لورغه انصاري د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو ګورې دا صحیحین روایت دی نبی علیه الصلاه والسلام ته فرمایله ولقد عجب الله البارحه من صنيعتكم الزيفا ول الله جل جلاله تعجب وکستاسي د هغه کار نه چې تاسو د میلمه سره بیګا کړی دی ځکه یو عجیب پروګرام کول دیومړه کوله او ماشومان اوده کوله د دې لپاره چې میلمه موړ شي او خیر داسې دی وږی پاتې شمه داسې کار کول چې د الله جل جلاله د دې کار نه تعجب وکړه بیا د دواړو روایتونو کې راځي صحیحینو روایت کې چې د دې صحابي په باره کې د آیات نازل شوی دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دی ځان په بل باندې غوره کوي اگر که دی وږي نو ګوره دا غټې شپې خاص کر لکه د اوسني موسم چې کومې شپې دي دا وږي تېرول او د یخنۍ موسمه او معمولي خوراک او هغه بل له ورکول او بیا په داسې چل ول باندې هغه میلمه هم د خفه کول چې هغې ته ګیني دا وښه ګیني چې زه ګیني وږی پاتې شم او زما سره په کور کې څوک نشته دی نو د دې عمل نه الله جل جلاله تعجب وکړه او ځکه دا آیات د دې په باره کې نازل کړه چې په دې صحابه کرامو کې داسې کسان شته داسې مؤمنان چې ځان باندې بل غوره کوي اگر که دی وږي او د یو تکلیفي
دا واقعا صحیح ثابته ده د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو کا تاسو بار بار اوریدلې دي یو کور کا چا د بیزی سر راوړ ور دې ته ایثار ویل کیږي هغه ویل یاره زمانه به دا ګاونډي ډیر محتاجي هغه له ورکړه هغه ویل یاره زمانه به دابل محتاجي هغه له ورکړه هغه ویل زمانه به دابل محتاجي هغه له ورکړه تر دې حد پورې روایت کې راځي په وکسانو باندې د بیزی سر وګرځید بیرته اولنی کور ته راغی نو دا ایثار د سندین دي چې د بیزی د سر نه دی مستغنی وو هغه انصاری دغه ډوډۍ نه مستغنی وو نه خوګیو د بیزی سر ته ډیر زیات محتاج وو خو ځان په بل باندې غوړه کول ځکه دا د امت مرتبه ده منزله ده او خصوصیت ده ځکه ولا الله جل جلاله وړه غټه مرتبه چې ده ور کړی ده حذیفه العدوی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د یرموک یو مشهوره واقعه ده خدای تفصیلات نه بیانو دا یو جنگ وشو د صحابه کرامو د نصاراو سره په دې کې ډېر شهیدان وشو ډېر زیات کفار چې د مردار شولو نو زه خبر شولم چې کسان زخمیان شوي دي ډېر کسان چې شهیدان شوي دي ما وبره واغستېدلې حذیفه العدوی وایي چا راته وویل چې په دې زخمیانو خلکو کې ستا د ترزوی دی نو ما د خپل ترزوی له اوبه مې وړلې چې لږې به وڅکي ځکه زخمي سړی تږی کېږي ډېر زیاته او دارنګې مخ وینځمه په خاورو به ککړ شوی اوبه مې وله وړلې په دې زخمیانو کې مې د خپل ترزوی پیدا کړ چې ما هغه له اوبه ورکولې په دې څنګ کې یو بل سړی اواز وکړه د اواز د درد اواز یې وکړه د افسوس نو دا د ترزوی مې راته وایي چې ما پرېږدوه او دې اوبو ته دا ډېر زیات محتاج دی دا اوبه دې له ورکړه ما هغې له ویې وړلې چې خواله ورلمه هغه د هشام ابن العاص رضی الله تعالی عنه چې ما هغه له اوبه ورکولې د هغه په څنګ کې یو بل سړی ولږ جدا هغه د یو افسوس اواز وکړ هشام ابن العاص راته وایي چې خیر دی ما پرېږدوه دا اوبه هغه له ویسه ما چې اوبه روان کړي دي هغه دریم له چې د هغې خوا ته رسېدلم هغه ساه ورکړله شهید شو بېرته چې د دویم له راتللم دا هم شهید شو چې د خپل ترزوی له بېرته رالم هغه هم شهید شو اوبه را سره هغه شان له پاتې شولې نه پې یو مخ وینځه او نه یو وڅکلې دې ته ویلی کېږي ایثار ځکه دا هغه مرتبه وه چې الله وله ورکړې وه او موسی علیه السلام د دې امته مرتبې ته کړې ده دا یوازې د صحابه کرامو حالت نه لکه دا کومه واقعه چې د انصاري سره شوې وه ابوالحسن الانطاکي ویه زمونږ سره څه خوراک و ډېر ډېر نیکان خلک وو طالب العلمان راټول شوي وو نو 10 کسانو یا د 10 نه څه لږ زیات او خوراک داسې و چې د لږو کسانو دپاره کافي کېده نو وایي ما داسې طریقه وکړله دا خوراک زما و چې خیر دی دا مېلمانه ډېر دي او دا خوراک کم دی د ټولو کسانو دپاره نه کافي کېږي نو ډیوه مې مړه کړله او خوراک مې میده میده کړه د خلکو مخې ته مې کېښوده په دې 10 کسانو کې هر سړي دا فکر کړی دی چې خیر دی زما به ګزاره وشي خو چې دا بلې وخوري چې کله م ډیوه ولګوله طعام مې د خلکو د مخې نه راټولوو ډوډۍ همقه شان له روغه پرته ده هېچا خوړلې م نه ده دې ته ویلی کېږي ایثار دا د تابعینو ایثار په یو بل باندې چې خیر دی زه دې وږی یم زه دې بربنډ یم زه دې تږی یم زه دې فقیر او محتاج یم خو چې د دې بل ضرورت چې دی دا پوره شي بشر ابن الحارث د دې په باره کې مشهور سوال دی دا داسې یو سړی او تابعي لکه څنګه چې دنیا له راغلی و بغیر د کپړو نه دقه شان د دنیا نه لاړ بغیر د کپړو نه وجه دا وه دا سخت بیمار و یو سړی وله راغی ویل زما سره تعاون وکړه مخکې ما تاسو ته ویلو که نه کپړې ډېر زیات قیمتي څیز و پخوا ویل زما څه خو نور څه نشته دی بغیر د دې خپله کپړو نه نو د چا نه سوالي کپړې راواغېستلې هغې واغوستېدلې او خپلې کپړې راواغېستېدلې سوالګر له ورکړلې چې سوالګر یې د خوا نه لاړ دا وفات شو مړ شو نو ګوره په غیر د کپړو نه دنیا له راغلی و او په غیر د کپړو نه د دنیا نه لاړ ځکه د ده په بدن باندې چې کومې کپړې او جامې وي هغه سوالي وي د بل نه سوالي خپلې خو یې راواغېستلې هغې سوالګر له ورکړلې نو دواړه یې وګوره د تابعین په دې کې داسې ایثار و یو په بل باندې غورهوالی چې خپل ځان باندې به بل غوره کوو دا د صحابه کرامو عادت و د نبی صلی الله علیه وسلم یو وراره عبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب ځکه دا جعفر د علي رضی الله تعالی عنه ورور و د دې یو زوی و په نامه د عبدالله باندې بلکې په هغه وخت کې د مکې خلکو
د نبی صلی الله علیه وسلم کورنۍ په دې باندې به فخر کو نور قومونو ته به ویل چې داسې سخي سړی په موږ کې راوښی وی په تاسو کې لکه دا په موږ کې چې دی عبدالله ابن جعفر بلکې د ټولې کورنۍ خلکو مرګرو امزولو به دا به د خپلې سخامانې ملامته کوو. دا یوه ورځ د ورځو نه دا ایثار زه په یو ځای باندې تېرېدلم مسافر وم یو ځای کې باغ و په دې باغ کې یو غلام مزدور و د دې باغ څوکیداري کوله او کجورو باغ و دا کجورې اوبه کولې ورلم زه خواته کېناستلم اوس راناست یم ځکه باغ دی زه پکې دمه کوم زه مسافر یم او دا باغ جو د هغه باغ دی نو پکې څوکیدار دی د دې باغ خدمت کوي په دې کې وایي داسې چل وشو د عبدالله ابن جعفر وایي د دې مالک د کور نه د خبرې ته متوجه شي دی غلام لا دوه دانې وړې وړې روټۍ ټیکلي راغله چې کله دا ډوډۍ ولا راغله صرف دوه دانې ټیکلي دي وچ ترکاري شی ورسره نشته نو دې اراده وکړله چې دا د خپلې ډوډۍ ته کښېني او دا ډوډۍ وخوري په دې کې یو سپی راغی سینګېږي دا لکۍ خوځۍ را خوځۍ مخې ته یې کېناستې ایسته دا یو ډوډۍ را واغستېدله دې سپي ته ور واړتله سپي هغه زر زر وخوړله دې لا په خپله باندې شروع نه ده کړې بیا سپی سینګېده د دې د خوا نه لاندړ دویم یې را واغستله سپي ته ور واړتله نو د عبدالله ابن جعفر وایي زه ورلم د دې غلام نه مې تپوس وکړه چې ستا خوراک د ورځې څونه دی ویل زما خوراک دقه دی چې دا تا ولي دی دقه دوه ډوډۍ مې مقرر دي نو دغه لاله راکوي په شپه ورځ کې نو ویل هغه خو هم تا سپي ته ور واړتلی نو ته به څه کوې وایي سپي ته مې ځکه ور واړتلې چې زمونږ په دې علاقه کې سپي نشته دا سپی چې د کوم ځای نه راغلی دی نو په ما باندې به یې څه ګمان کلی چې د ده سره به څه او ډېرې نهایتې زیاتې لږې به راغستلی نو دا مې په ځان باندې غوره که خیر دی زه به نن تکلیف تېر کړمه دا شپه ورځ به وږې تېره کړمه خو دا مې ایسته دې سپي له ورکړلې وایي ما تعجب وکړ په دې ټیم کې مې وویله چې ګوره دا زما کورنۍ دا ټول صحابه کرام تابعین ما ملامته کوي ما ته لوپر وایي چې ته سخي سخا اوس دې ته ویلی کېږي زه خو انسان په ځان باندې غوره کوم او د سپی راواغېست خبیث حیوان هغې په ځان باندې غوره کړه ځان له به ناره شپه او ناره ورځ تېره کړي او سپي له یې راواغ د ډوډۍ هغه له ورکړله وایي ما ورته وویله په دې زړه کې مې وګرځېدله چې دا غلام اخلمه ډېر قیمتي انسان دی او دا ازادومه نو د مالک د کور تپوس مې وله وکړ چې کور دې چېرته دی د مالک ویل چې دا دغې کور دی دا دغه سړي باغ دی زه پکې بس غلام خادم یم وایي ما دا اراده وکړله چې دا غلام اخلمه او د الله د رضا دپاره یې ازادومه ګوره دا اراده مخکې تېره خطبه کې ما تاسو ته ویلي و که نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما دی په سپي باندې رحم وکړه مخکې تېر شولو که نه په سپي باندې یوه زنانه جنت له تلې ده زانیه په سپي په وجه باندې یو سړی جنت له تللی دی نو وایي ما ویل دا غلام اخلمه ازادومې لاړلم مالک له هغه ته مې ویل چې دا غلام دی په ما باندې را خرڅ کړه ویل څه پکې وایي ما ورته دا ټوله واقعه بیان کړله چې داسې کار یې وکړي یو د سپي سره نو دا ډېر قیمتي سړی دی سخي سړی دی ښه سړی دی زه یې اخلم اوس فی سبیل الله ته به په دې باندې ګواهي ازادومې وایي هغه مالک یې وویل چې ښه د دې دا یو خو یې تا لیدلی دی دونه دې خوښ شو داسې خو د ورځې موږ د دې نه 100 او 100 اینو ویل ته په دې باندې ګواه شه زما د طرف نه آزاد او دا ټول باغ ته ده نو آزاد شو هغه باغ چې دا په هغې کې نوکر خادم و په هغې بېرته مالک شو نو ګوره د خادمۍ نه الله باچا که او د غلامۍ نه الله آزاد که د څه د وجې نه د یو ایثار د وجې نه چې د ایثار وکړه شقیق البلخي له یو سړی راغی د بلې علاقې نه ویل ژوند دم څنګه دی د شقیق بلخي دې تپوس وکړه ویل ډېر ښایسته ژوند دی اذا وجدنا شکرنا و اذا فقدنا صبرنا چې څه را ورسېږي بس خورو د الله شکر ادا کوو او چې را ونه رسېږي بس صبر کوو نشته صبر به وکړو د شقیق بلخي ورته ویل هکذا الکلاب عندنا فی البلخ زمونږ خو د دې بلخ سپین داسې دي چې ډوډۍ ور ورسېږي خوري شکر ادا کوي چې ورته مالک ور وانرتی صبر کوي نو ویل تاسې څه کوئ ویل موږ داسې چل کوو و اذا فقدنا صبرنا چې نه صبر کوو او اذا وجدنا آثرنا بل په ځان باندې غوره کوو نو ویل تاسې هغه انسانان چې څه به یې مومي ځان یې خوري
چې نه به مومي صبر کوي. نو شقیق بلخی دا کسان د سپوس سره برابر کړل. ول نه مسلمانان د نبی صلی الله علیه وسلم امت انسانیت بداسي چې ورونه رسیږي صبر وکړي، چې ورسیږي بل بل پانا دا مان چې نظام به بالکل پرې دی، خو بل باب کې د ځان سره شریکه څنګه برخه به پکې د بل مسلمان خوار غریب دا چې کومکه. نو زکه و اذا وجدنا فقدنا صبرنا و اذا وجدنا اثرنا بل به باندې ځان باندې خپل غوړه کو. نو دا د صحابه کرامو حالت. اخرنی خبره دا د مسلمانانو ورونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خسته خبره کوي یقول العبد مالي مالي، دا زما مال دی زما مال دی. نبی رسول الله فرمایي و ان ماله من مالي ثلاث، د انسان مال درې قسمه دی. وردا ډېر زیاته ظاهره خبره ده، دا حق عقلی دی چې ځان ملکی او اسمان لاله شي او پسمکه کې نه نوځي دریم قسم نشي پیدا کولای. څلورم ان ماله من مالي ثلاث، درې قسمه دی. اول نبی اسلام وي ما اکل فافنا، چې دی خور ختم شو، او لبسا فابلا، چې دی واغوس دویم مال زوړ شو، دریم او اعطوا فقنا د الله په لار کې دی ورکه الله د ذخیره کو به ساتي. کته چې دا دومره خزاني بینګونه چې مې ډک دي، نبی اسلام جواب کړو ما سوا ذلک فهو ذاهب وتاركه للناس، ما سوا د دینه دا بل ځای ته روان دی مال په بل ځای کې پاتې کیږي. احنف ابن قیس له اخرنی خبره ده، دا موضوع ډیره زیاته وګړه ده خو په دې باندې ختمو. احنف ابن قیس یو سړی ولید پلاس کې یو روپۍ و، ویل لمن هذه الدرهم، ویل دا راته د روپۍ د چا ده، ویل لی خدای بابه وکول دا ما ده کنه. نو احنف ابن قیس ته او فرمایله ویل خدای خبره ته ګوره وکیل دا ډېر حکمت خبر ده، ویل و انما هو لك داستا الدا اذا انفقته في اجر او انفقته في ابتغاء شکر، داستا الدا چې ته د الله په لار کې ورته الله دې له وساتي یا په ځان باندې ولګي او شکر ادا کړي. وردام سامان له چې په ځان ولګي او شکر ادا کړي. د دین علاوه اسی ته دا وکړي چې لی ذکر نبی اسلام فرمایي یقول العبد مالي مالي. ډیر خلک ما تاسو ته یو کړی بریمانی ویلو د خپل مال دعوه کوي خو په حقیقت کې دا د مال مالکان نه دي بلکې د خپل مال څوکیداران دي. اته څوکیداری کوي لکه د بینک کې ډیر خلک یې نوکرانی چې ټوپک مورسي د دې بینک په خولي کې ولاړی په دروازه کې ولاړی، خدا د دې بینک ورې د مال مالک نه دی، دا صرف څوکیدار دی ساتون کې دی. دا رنګ ګورار ډیر خلک هم دا دعوی دي چې دا جایداد دا مال دا گاڑی دا پیسې دا زما دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خبره ختمه کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د الفاظونه بر فصیح بلیغ الفاظ دا نه پیدا کوه. ما سوا ذالک ورما سوا د درې قسمه مالنا فهو ذاهب وتاركه للناس. مسلمانانو ورونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اعظم الناس حسرة، هغه انسان چې په ورځ د قیامت ډیر غټ افسوس کوي دا لاس به موږ په دې لاسونو باندې بچک لګي. په روایت کې راځي د دې ځګنی پورې به خپل لاس خړلې. دا درې کسان دي خو یو پکې شاهد دا دی من را اعماله په میزان غیره، خپل مال د بل چا په تله کې ویني. څه مطلب د مال ګټلې دی خواري پکلې ده به مړ شوی دی دا مال بچو ته پاتې شوی دی هغه د الله په لار کې لګولې دی. نو دا بوې ښه شپه به زما شوګیر شوی و خوله به زمانه وتلی ده ستړی شوی په سیمه او جنت ته په بل سړی روان دی. نو دا اعظم الناس حسرتن. حاصل د خبرې دا دی زمونږ په گاوند کې به فقراء مساکین هر سړی چې شتمني د خپل شتمنۍ مناسبه د فقراء مساکین سره تعاون کول دا د انسان د روغ عقل تقاضا ده. شریعت اسلامي د دې موافق راغلی دی. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله.